السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو راځو نن د دې باره کې یوه ویډیو جوړوو چې څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیو په اتومات ډول په فیسبوک کې پلی کړو یا په اتومات ډول په فیسبوک کې وغږوو. دوستانو مخکې به مو چې د یوټیوب کومه ویډیو په فیسبوک کې پلی کوله نو لومړی به یې تاسو ته یو براوزر راخلاصوه، په هغه کې به بیا تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو یوټیوب کې وغږوئ. نو اوس د دې لپاره چې د براوزر نه خلاص شئ او دغسې په یوټیوب کې ویډیو پلی کړئ، نو څنګه کولی شو چې دغه طریقه ترسره کړو. راځو ویډیو ته. لومړی راځو خپل فیسبوک ته. ملګرو کله چې فیسبوک ته راغلی نو دلته به د فیسبوک کې په د لاندې کونج کې د ټکي نښان دی، په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړ را به شئ سیټینګ اینډ پریویسي. په سیټینګ اینډ پریویسي باندې به کلیک وکړئ، بیا به راشئ په دې اپشنو کې پاس سیټینګز ته. سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. کله چې سیټینګ باندې مې کلیک وکړ لاندې به راشئ ملګرو. دلته په د لاندې ساحه کې یو اپشن دی میډیا اینډ کنټاکټ، په دې باندې به څنګه وکړئ کلیک وکړئ. په دې کې به لاندې راشئ ډېر اپشنونه دي، ویډیو اینډ نیوفیټ سټارټ ویت ساوند. لاندې به راشئ دلته لینکس اوپن ایکسټرنلی، ان هغه لینکس د ایکسټرنلی د سره شي اوپن شي هغه لینکونه، نو په دا اپشن به څنګه دی ان به یې کړئ. کله مو چې دا اپشن ان کړ نو اوس تاسو کولی شئ چې په خپل فیسبوک کې په اتومات ډول د یوټیوب ویډیو څنګه کوئ پلی کړئ. ملګرو دا وه زموږ ویډیو چې څنګه کولی شو د یوټیوب ویډیو په فیسبوک کې په اتومات ډول پلی کړو. ملګرو د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د بیل تڼۍ کلیک کړئ.